بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ویډیو سیکولریزم باره کې ده. سیکولریزم باره کې ډېر خلک کنفیوز دي، نو موږ به د خپل محترم استاد نه دې باره کې پوښتنې وکړو. نو سیکولریزم څه ته وایي؟ دا نظریه چا پیش کړه؟ ډیره مننه. د سیکولریزم دا نظریه چې د اردو کې سیکولریزم د لادینیت وایي. نو سیکولریزم دا نظریه دا په 14مه صدۍ کې په ایټلی کې یو پولیټیکل ساینټیسټ نیکولو میکیاویلی نومو نه دا میکیاویلی دا سیکولریزم نظریه پیش کړې ده او هغه چې سیکولریزم نظریه پیش کړه کنه لادینیت نو هغه سیکولریزم څه ته وایي چې مذهب او سیاست د یو بل جدا جدا څیزونه دي. د مذهب انفرادي څیز دی، لکه مطلب دا دی چې څوک روژه نیسي او که نه نیسي، که څوک زکات ورکوي که نه ورکوي، که څوک مونځ کوي که نه کوي. مذهب انفرادي څیز دی او د دې مقابله کې د ریاست او سیاست او حکومت دا اجتماعي څیزونه دي. هغه دا وایي چې مذهب او سیاست د یو بل نه جدا جدا دي او ورسره دا خبره هم ده چې نه صرف جدا دي بلکې سیاست او ریاست اوچت څیز دی او دا مذهب د هغې مقابله کې لاندې دی، دا انفیریر دی. ټیک شوه. هغه ولې دا ووي؟ نو دا دغه ټیم کې داسې کار و چې هلته ایټلی کې بادشاهت و که نه، نو هغې بادشاهت کې چې دا بادشاه به ټول غلط کارونه کم کولو، نو بادشاه سره په دې ټولو غلطو کارونو کې هغه ناجایزې به ولا جایز کولی هغه پادریانو چې کوم عیسائی پادریانو که نه، ایټلی خو عیسایت و که نه، چې کوم پادریانو هغوی به ولا ټولې حرام کارونه حلال کول. نو چې د نیکولو میکیاویلي دې څیزونو ته وکتلو نو ده ویې چې داسې دي، دا خو لکه وګوره لکه بادشاه غلط کار کوي، ایټلی خرابه شوه، تباه شوه او پادري پکې ورسره لکه چې کوم دی نو ملوث دی. نو هغه د دې پادري نه او د مذهب نه زړه تور شو. نو چې زړه تور شو نو هغه د دې په ریاکشن کې د عمل کې دا ووایي چې مذهب دا هر چا ځان له څیز دی، دا د ځان سره سنبال وساتي او سیاست ریاست اجتماعي څیزونه دي نو دا ډومبې دي، مقدم دي. نو هغه وایي دا جدا جدا دي او سیاست او ریاست چې کوم دی نه دا اعلی دي او دا بل چې کوم دی دا ادنا دی. نو اوس دې ټرم باره کې اسلام څه وایي؟ چې څوک ځان ته که سیکولر وایي نو اسلام کې دې لپاره څه راغلي؟ بالکل لکه اسلام خو مکمل ضابط آیات ته که نه، نو اوس اسلام کې دا کار دی چې هغه خو وایي چې مذهب او سیاست جدا جدا دي، خو اسلام کې د حدیث مفهوم دی او د هغې تشریح داسې ده چې دا سیاست او مذهب دا دوه یو ځای پیدا شوي رونه دي. نو دا چې دوه یو ځای پیدا شوي رونه دي دا خو د یو بل نه نه جدا کېږي. نو اسلام کې دا وایي چې دوی دواړه یو دي. ګوره لکه موږ چې څنګه وو چې اسلام لکه مکمل ضابط آیات ته که نه چې دې کې د ژوند هر اړخ راګیر دی، نو سیاست خو به پکې ومي که نه. نو چې سیاست پکې دی نو هغې کې ورسره دا خبره ده چې مذهب اعلی دی او دا سیاست چې کوم دی نه ادنا دی، ځکه چې مذهب ټوټل دی او دا سیاست خو د دې یو برانچ دی که نه، د هغې نه جدا دی. دی پکې لکه مطلب دا دی هغې سره چې کوم دی نه یو برانچ دی. اوسو نو دا اوسو اسلام کې چې کوم دی اسلام کې د هغې اپوزیټ ته خو دا ګوره د دې ځای کې موږ له په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې لکه میکیاویلي چې خبره کوله هغه عیسایت را یاد کړی دی، اسلام یې نه دی یاد کړی او د هغه ټیم هغې حالاتو په رد عمل کې چې کوم دی دا خبره کړې وه. نو دا سیکولر لیبرل دا کوم خلک وي؟ آیا دا کافر هم وي؟ دا اوس لکه نن سبا دا یو ډېره غټه مسله ده چې څوک د چا په مخ کې دا ووایي چې لکه فلانکی سیکولر دی یا لیبرل دی، نو د هر چا ذهن ته ډایرکټ دا راشي ګینې بس چې دی سیکولر دی د دین نه مني، د دین نه مني او خلک وایي ګینې بس دی به بیا مونځ نه کوي او دی به دغه نه کوي. نو بالکل داسې نه ده. اول خو هغه د قائد اعظم یونیورسټۍ کې پروفیسر و د فزیکس او یو لوی ساینسدان د پاکستان پرویز هود وایي که نه، هغه وایي د اردو کې د سیکولریزم د ترجمه د لادینیت که نه، نو دا لادینیت ټکې خطرناک دی که نه، چې ته چاته وایي چې لادینیت او دا سړی لادینه دی نه، خو وایي چې دی به دین نه مني. هغه وایي اصل کې دا لادینیت نه د دې ترجمه چې هر دینیت دی، چې سیکولریزم کې په اصل کې دی هر یو دین له په خپل ځای باندې پوره لکه عزت ورکول دا پکې دي. نو سیکولر او لیبرل څوک دي؟ نو او یا دا آیا دا کافران دي؟ ګوره صفا اسانه خبره ده. لکه زموږ د پښتنو څومره خلک په اسلام آباد کې دي، په کراچۍ کې دي که نه، نو چې دا زموږ د پښتنو زموږ د ریکلو نه خلک تللی دی هلته کې، نو د دوی خو هلته کې په سوونو باندې داسې فیملیز نه دي چې د هغې زنانه هلته پرده نه کوي، نه کوي که نه. نو چې اوس د دوی زنانه پرده نه کوي یا د هغې فیملیز هغه جینکۍ چې کوم دي هغې یونیورسټو کې سبق وایي، نو چې دا دوی نه کوي نو په دې باندې خو اوس داسې خو نه دی چې دوی کافران شو که نه،
یا یو سړی دی لږ وخت مخکې چې کوم دی نو دا خو هم به یو لوی ګناه ګڼلی شي چې څوک فلم ګوري څوک فلم ګوري او چا چې کوم دی نه ګانې ځان ته لګولي دي او ټیپ غږیږي د چا په حجره کې که نه نو دا څیزونه خو لکه یو ډېر دغه اوس خو هغه غالې عام شو نو په دې باندې اوس دا ګناهونه یا یو سړی ګیره نه پرېږدي نو خلک وایي دا سیکولر او لیبرل دی که نه نو بلکل او سیکولر لیبرل دی لیبرل مینز لکه آزاد خیاله دی نو لږ آزاد خیاله دی خو د دې دا مطلب نه دی چې دی کافر دی نو اوس څوک ګیره نه پرېږدي یا چې کوم دی نه د هغوی زنانه پرده نه کوي یا د هغوی جینکۍ چې کوم دی یونیورسټو کې سبق وایي نو په دې باندې هغوی کافران کېږي خو نه صرف دومره خبره ده او دا یو ګناه دی لکه مطلب دا دی څوک ګیره نه پرېږدي نو ګناه دی که نه اوس خو مونږ چې کوم دی نو مونږ یې څومره خلک دي مونځ نه کوي یا به روژه نه نیسي نو دا خو په خپله دی ګناه دی خو دا دی چې لکه کافران نه دي نو دا چې کوم دی نه داسې کفر خبره نه ده بله دې کې ډېره زیاته یو اهمه خبره دا ده که دا سیکولرزم کفر وی که نه نو دا خو دا چې کفر وی نو په انډیا کې چې کوم مسلمانان دي نو هغوی هلته کې ولې سیکولرزم غواړي انډیا کې مسلمانان وایي موږ له سیکولر انډیا پکار دی هغوی د دې وجې نه او هغوی د دې وجې نه سیکولر انډیا غواړي چې سیکولر انډیا یې نه دي هندوانو هغه ایجنډا به په دوی نه مسلط کېږي که نه نو مطلب دا دی که سیکولرزم کفر وی نو بیا خو په دې کې دا نه اسلام کې خو بیا دا یونیورسل دین دی چې دلته کې کوم څیز کفر و نو هلته به هم کفر و نو د دې لکه کفر سره هغه شان چې کوم دی نه هېڅ خبره نشته